سایبر سیکیورټي اویرنس، سایبر سیکیورټي خطرات، سایبر سیکیورټي تھریټس او اٹیکس د باره کې موږ تاسو ته اویرنس ویډیوز جوړو پښتو کې چې څومره پښتانه دي هغه سایبر سیکیورټي نه خبر شي، سایبر سیکیورټي یو پیژني. د نه چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د بلاستر وارم باره کې دي ته ایم اس بلاست نوم ویل شي ځکه چې په 2003 کې د انټرنیټ په سر راغسته و او ډېر شياتي کمپیوټر هغه د متاثر کړ، هغه ته نقصان رسولی و. نن چې کوم زموږ ټاپک د دې ویډیو مقصد دا دی چې څومره پښتانه دي هغه د دې ویډیو نه سبق واخلي او د سایبر سیکیورټي اهمیت نور مو پیژني او یو نوې ټکی هغه زده کی. بلاستر وارم دا چینج دی د کمپیوټر چینج دی. موږ تاسو ته مختلف ټرم هغه استعمالو په خپل ویډیو کې. کله درته مالویر وایو، کله درته وایرس وایو، کله درته وارم دا ټکی استعمالو. نو د دې مقصد څه دی؟ د دې الفاظو دا چې موږ تاسو ته استعمالو نو د دې چې کوم جنرال ټرم دی هغه مالویر دی. مالویر کې دا ټول ټکی راځي، وایرس شو، وارم شو، ټروجن شو، رینسمویر شو، دا په مالویر کې راځي. مالویر څه ته ویل شي؟ ملیشیا سافټویر چې هغه تاسو سیستم ته هغه مالویر وردن شي نو هغه تاسو ته نقصان درسول شي، نقصان ده سافټویر وي. او بل دا وارم وایرس د دې مختلف کار وي، هر یو خپل انداز کې کار کوي، خپل انداز کې نقصان تاسو ته رسول شي. نو د وارم دا خاصیت چې دا په سیستم کې کمزوري وګوري، هغه سیستم ته دا ورننوځي، ځان په خپل ریپلیکیټ کوي. یعنی وایرس کې دا کار وي چې یو فایل مونږ ته راشي، هغه فایل کې وایرس موجود وي، په هغه فایل چې مونږ کلیک کو، ډبل کلیک کو، نو هغه یو بل وایرس جوړ شي، ځان ریپلیکیټ کی. خو وارم کې دغه خاصیت نه ده، هغه بغیر کلیکینګ نه ځان ریپلیکیټ کوي، ځان جوړي او چې څومره سیم نیټورک ته هغه څومره کمپیوټر یې هغه کنیکټ دي ټول کې هغه پیلاو شي. بلاستر وارم په هغه وخت کې 2003 کې وینډوز ایکس پی او وینډوز 2000 یعنی 2000 وینډو کې یو vulnerability راغلی و او په دې کې یو سرویس استعمالي شي ریموټ پروسیجر کار، یعنی سیستم په منځ کې پروګرامینګ کې کمیونیکیشن کول. په دې کمزوري نه د بلاستر وارم پیدا واغستله او ډیر زیات نیټورک کې دا پیلاو شو. بلاستر وارم کې که پیلوډ موجود و ډیر زیات نقصان رسولی شو، رینسم اٹیکس کولی شو، فایل انکریپټ کولی شو، نور هم ډیټا ته نقصان رسولی نو دا سیستم هغه سلو ډاون کړی وي. ډیډاس اٹیک هغه سیستم کې راوستي وي. ډیډاس اٹیک په وجه باندې یوزر هغه سیستم ته اکسس نشي کول. په هغه وخت کې دا په انټرنیټ باندې ډیر زیات پیلاو شو، ډیر په تیزی سره پیلاو شو ځکه چې د خپل خاصیت په وجه باندې دا ډیر زیات کار په هغه وخت کې وستلو او ډیر زیات حملې هغه په کمپیوټر باندې وشوي د دې بلاستر وارم په وجه باندې. بیا مایکروسافټ د دې پیچز هم ډیر زر راوسته، سکیورټي پیچز هغه ته ویل شي او چې څومره هم کسانو یوزرو چې څوک اویرنس هغه ته وو، هغه ته خبرداري وو د سایبر سکیورټي باره کې، نو هغه خپل سیستم هغه اپډیټ کړي په هغه وخت کې او هغه د دې اٹیک نه ځان محفوظ وساتو. نو د دې ویډیو نه موږ ته دا سبق ملويږي چې موږ هم چې کله موږ انلاین سره استعمالو پای کې اپډیټ راځي، سکیورټي پیچز هغه کې راځي، نو هغه موږ خپل سیستم اپډیټ کوو ټایم په ټایم، نو موږ به د داسې قسمه حملونه بچ وساتلی شو ځکه چې دا وارم دا په سیستم کې کمزوري ګوري او هغه کمزوري که ستاسو سیستم کې وه نو تاسو به د دې نه متاثره کیږئ. چې کله تاسو متاثره کیږئ تاسو ته بغیر نقصان رسي. نو سایبر سیکیورټي هم دا اهمیت دی چې تاسو ټایم په ټایم ځان خبرداروئ په کمپیوټر کې څومره هم تاسو سیستم، سافټویر، انټرنیټ، سوشل میډیا هر څه تاسو استعمالوئ، پای کې اپډیټ راځي، هغه اپډیټ تاسو خپل سیستم کې اپګریډ کوئ او ځان محفوظ ساتئ. فی الحال لپاره زه تاسو نه اجازه غواړم. تھینک یو. الله حافظ.